سیاف ولې کرزی له غني سره کښېناوه؟ آیا کوم جوړجاړی به وشي؟ سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. جهادي شخصیت استاد سیاف له تیرو 2 ورځو راهیسې لیدنې کتنې پیل کړي دي. استاد سیاف چې د محمد اشرف غني نږدې ملاتړی دی، داسې ښکاري چې راپورته شوی جنجال د خبرو له لارې حل کړي. هغه تېره ورځ له پخواني ولسمشر سره ولیدل. د کرزي دفتر وویل د ټاکنو د پایلو پر شمول یې پر یو شمېر نورو مسایلو سره بحث او نظرونه تبادله کړه. له ولسمشر غني سره لیدنه. نن ارګ تازه انځورونه خپاره کړل او ویې ویل چې ولسمشر غني له استاد سیاف او پخواني ولسمشر حمید کرزي سره لیدلې دي. لیدنه نن له غرمې وړاندې شوې ده. په دې کتنه کې چې په ګلخاني ماڼۍ کې ترسره شوه، د هیواد د روان وضعیت او همداراز د سولې پروسې په اړه هر اړخیز او صمیمانه بحث وشو. حمید کرزی اوس مهال د محمد اشرف غني خلاف دریځ لري. هغه وړاندې په غني تور پورې کړی وو چې د سولې مخکې خنډونه اچوي او ترڅنګ یې انتخابات نامناسب وبلل. کرزي ولسمشر غني ته د ټاکنو د بریا مبارکي هم ورنه کړه او د ډاکټر عبدالله عبدالله سره یو ځای انتخابات رد کړل.